بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس په بالټ باندې کار کوو، څنګه هر پاراګراف ته بالټ ورکوو یا هر لاین چې موږ لیکلی وي انټر هم وهلی وي د هغه لاین ته موږ څنګه بالټ ورکولی شو. اوس که راځو ګورو دلته دا بالټ دی، دلته کلیک کوم. مثال دلته اول زه دا پاراګرافونه سلیکټ کوم، مثال څو پاراګرافه چې زه بالټ ورکوم. مثال دا مې سلیکټ کړ، دلته کلیک کوم. مثال دا په دې شکل باندې د بالټ ورته ورکوم. مثال د بالټ شو. راځم ورته وایم چې لرې کړه، که د دې نه بیرته کلیک کوم لرې کېږي، که دلته کلیک کوم بیرته راغله او بیا ورته راشم ورته وایم چې نن بیا لرې شو. بیا راځو دلته ګورو، مثال دغه نمونې ګورو چې په دې کې شته. ګوره دا نمونې چې دی ما راوستي دی، یو دا عکس یو دا دی، دا ما راوستي دی. دا په بای ډیفالټ ستاسو هغې کې به نه وي، دا پرته د دې به دا نور وي. خو که موږ غواړو چې موږ د خپلې خوښې یو سمبول راولو او یا یو عکس راولو، نو د دې لپاره راځو ورته چې ډیفاین نیو بالټ، دا کلیک کوو، ورته چې سمبول. کله سمبول کلیک کوو، دا د سمبولونو لیست دی. بای ډیفالټ دا راځي سمبول. که تاسو د خپلې خوښې سمبول راوړئ، دلته فنټ نه غوره کوئ او خپل د خوښې سمبول راولئ. دلته راځو، زیاتره سمبولونه چې دي په ډبلیو وینډینګ کې دي، وینډینګ دغه دی. ګوره مثال تاسو کلیک کوئ، دا سمبولونه دي. وګورئ چې هر سمبول مو خوښ وي هماغه راولئ. که بیرته راشئ دلته نور سمبولونه هم شته دی. دا خو اول ما سلیکټ کړ، دویم په دې کې وګورئ مختلف سمبولونه دي. مثال دا ګوته په دې شکل راولئ یا په دې شکل دا ګوته راولئ، دا سمبولونه شته دی. دا که وګورئ مثلا بېلابېل سمبولونه دي دلته، خو یو به د دې همدغه کړنلاره ده د ټول دپاره. اوس زه راځم ورته نیسم مثال چې د قلم نیسم، یعنې لاس باندې چې قلم نیولی دی دا نیسم، دې باندې کلیک کوم، ورته وایم چې اوکې. کله چې موږ دا اوکې کړو نو دلته به دا راشي د قلم په شکل باندې او سمبول هغه ډاټ به بدل شي. اوس راځو که غواړو چې مثال یو انځور راولو د دې دپاره، نو دلته به راشو ورته چې نیو بالټ، ورته چې پکچر. دلته اوس زه انټرنټ سره کنیکټ نه یم، ورته یم چې ورک آفلاین. آفلاین راځم ورته یم چې یو یا دا اسب نیسم په دې شکل سره، ورته یم دا راوله اوکې. دا ګوره دلته دا اسب شکل راغی، نو د اس شکل راغی او موږ کولی شو چې مثلا همدا سلیکټ کړو، دا متن سلیکټ کړو او دلته راشو ورته چې لیول د دې غوره کړو. دا لیولونه مخکې تاسو ته موږ ویل چې په سټایل کې موږ ویل هیډن 1 او 2، مثال لکه دا هیډن 1 شو، دا هیډن 2، هیډن 3، لکه دا د دې مربوط شو، دغسې په دې شکل سره یو بل پورې مربوط دي. دې کې موږ لیول بدلولی شو. د لیول بدلولو نه وروسته موږ کولی شو چې مثال دا بالټ اندازه غټه یا وړه کړو. دا مو سلیکټ کړه، دلته مو چې دا سلیکټ کړه، دلته راځو فنټ ته. فنټ ګورو، دا ګورئ اندازه یې غټېږي وړېږي، مثال څومره چې غټوئ څومره وړه کوئ. مثال بای ډیفالټ چې 11 رنګ یې بدلولی شئ، مثال څنګه چې د فنټ رنګ خو د انځور رنګ نه بدلېږي، د بالټ رنګ به بدلوئ. نو دا په دې شکل دا شی بالټینګ. خو اوس موږ داسې هم کولی شو، ځینې ورونو ته به سوال پیدا شي چې لاین دپاره څنګه یا یو مربوطه لاینونه چې موږ یو لیست جوړو، لکه ورته چې ایم اس آفس یا مایکروسافټ آفس، ورته چې دلته ورد لیکو، اکسل لیکو په دې شکل. راځو بالټ ورکوو، که دا ورکوئ بالټ او که بل بالټ انتخابوئ، لکه دا انتخابوئ، ورته چې ایم اس ورد، بیا راځئ ایم اس اکسل، ایم اس پاور پوینټ، ایم اس اکسس. لکه په دې شکل سره هم تاسو کولی شئ چې بالټ ورکړئ یو لاین ته، چې مثلا لاینونو ته، یعنې دا هم د پاراګراف شو، چې تاسو انټر وهئ یو پاراګراف کېږي. نو اوس راځو وایو چې د آخر بالټ د منځه یوسو، باک سپیس وهو، باک سپیس، مثال بیرته به خپل حالت ته راشي، هغه بالټ به د منځه لاړ شي. دا د بالټ په اړه ستاسو لپاره یو څه معلومات. تاسو کولی شئ په خپل ډاکومنټ کې بېلابېل ځایونو کې وکاروئ. که چېرته دا ویډیو مو خوښه وي زموږ چینل لایک کړئ، ویډیو لاندې کمنټس
کوم انتقاد پیشنهاد لرئ دا ولیکئ، موږ سره شریک کړئ. او که چیرته د دې روزنیز کورس په اړه انتقادونه لرئ یا پیشنهادونه لرئ، موږ سره شریک کړئ.